رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه هم امداوه چې کله به رمضان راغله نو صحابه کرامو ته به توجه پیدا کوله چې دا میاشت سړی ډېره غټه وګڼي د الله په ځان انعام وګڼي او د خپل نفس سره محاسبه او حساب وکړي چې دا رمضان یو داسې رمضان د انسان لپاره جوړ شي سبب د بخښنې شي. صحابه او ته نبی صلی الله علیه وسلم دا فرمایل اتاکم شهر مبارک اے د ما صحابه او پتا سو باندې و برکتی میا شراغللا ته برکتونو میاش هغه پتا سو باندې راغلا. دغه مقصد دا و چې سړی دا معمولی و نه غني اورونو کله چې انسان یو شی ته متوجي وي فکر کوي هغه شی حق ادا کوي او کنا داسې په بيدلای سره او په ځان بوج وي نو الله رب العالمین په خپل قران کې الفاظ هم داسې ذکر کړي چې ایام معدودات دا روزي چې دي دا د شمار ریزي आवाज او چاله روزه راغله نږدې شته بیا داسې چې روزه راغله او لاغله روزه به تیر شي او قیمتي هغه انسان لپاره وګرځي چې کوم آداب د رمضان دي د هغه لحاظ وساتي. ورونو دا په ځان مخکې ما عرض کړو د الله یو ډیر لوی غټ انعام ګڼل پکار ځکه رمضان چې دا په هغه لوی اسبابو کې دا لوی سببونو کې دا چې الله په باندې سړی جنت ته داخلوي. د جنت لوی سبب رمضان دا غټ سبب یو اسبابو کې رمضان دا. طلحه بن عبید الله دا یو صحابي دا امام بخاری رحمه الله دا حدیث ذکر کړی. طلحه بن عبید الله فرمایي رضی الله عنه چې موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم مجلس کې ناسو جاء رجل من اهل النجد د نجد علاقینا یو سړی راغله او ظاهری خلیای داسې وسائر الراسی ببر سرو ویخته داسې باندې ببرو غوړ یا ګمنځ کړي ویخته نو ببر سروالو. رسول الله صلی الله علیه وسلم تر روان ده. طلحه بن عبید الله فرمای نسمع دوی صوته ولا نفقه ما یقول. سړی ځان سره ګون ګون کول دا مون په دی باندې امو اوردو خو پویدونه چې سړی غوړي څو وی لره ونه دی فرمایي چې حتی دنا تر دې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته قریب راغله نو بیا مون پوښو فاذا هو يسأل عن الاسلام سړی په اسلام ته پوښ کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم اسلام پوښتي چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم اسلام څه ده اسلام د څه نه جوړ ده د دې ته پوښ کوي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د اسلام اولنی تعریف دا وکړو چې 5 صلوات فی اليوم واللیله. اسلام چې غواړي اسلام ته پوښ کوي 5 منځونه په پښپا اورز کې کوي. 5 منځونه دا اولینی شرط ده د انسان د مسلمان دود لپاره د ایمان لپاره د اسلام لپاره. نو دې سړی باندې چې سړی وو صحابه اکثر دا فرمایل چې مونږ به وی چې باندونه څوک راشي د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پوښتنه ځکه کوئی بداسي جټکانه ته پوښتنه کړه وکړل. صحابه کرام د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم نږدې اوسېدل خو دومره د رسول الله صلی الله علیه وسلم روب مقام مرتبه پیژندل. نو صحابه وکړه کله فرمایل چې موږ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته کتل یم نو شو ډېر روب دی وایي تاسو هم کله نشو کولای. نو دا به مو ته چې رسول باندونه راشي د کلو نه راهو کلیوال خلک وي چې پورا هغه مقام د رسول الله صلی الله علیه وسلم پیژني چې رسول الله خو دومره قریب نه خو نه پیژني کنه باندې چې خلک نو مو وایي دا سړی راشي چې تاسو ته پوښتنه آزاد ته پوښتنه وکي او موږ ته د الله دین معلوم شي شریعت معلوم شي په اسلام باندې په خبرو باندې پوه شو ځکه مونږ کله دا چې کله یو
انسان یو استاد یو شیخ د قریب سړی وي ډیر کړه د حیا د وجه هغه پښتنه نشي کولای نو پانټو والا مونږ خول چې راشي دا باندې چې راغله رسول الله صلی الله علیه وسلم د اسلام ته پوښ کوي رسول الله فرمایي چې 15 موضوع نو دې سړی ته پوښ وکړه هل علی غیرها یا رسول الله 15 منځونه دي نور قربانی مونږ نشته غواړي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي لا الا ان تطوع نا فرض منځونه نشته او کته نفل کوي نو د نفل لوی میدان په نفل کې بیا تا چا باندې پابندی نشته سړی پورې کې یره سل رکعات نفل کوي تهجد دی او اشراق دا او چاش دا او صلات الاستخاره دا نفل ډیر لوی میدان دا نو دا که نفل منځ کوي نو بس کوا ام فرض بتا باندې 15 منځونه علاوه نور منځونه نشته او بیا نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي وصيام رمضان روایت د بخاری بلکې دي چې د ویلو چې په ما باندې روزي نو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل وصيام رمضان د رمضان روزي نیولم دا په اسلام نو دې تپوس وکړه چې هل علی غیره د دین علاوه ما باندې فرض روزي شته نبی هم فرمایي لا الا ان تطوع فرض روزي دا یوم میاش دي اګه ته نفل نسنو د نفل او روزو بیا ستر میدان دا نصر روزي الګه دا دی پیر دې روزا نبی هم نیولا د زیارت دی ورې رسول الله صلی الله علیه وسلم نیولا دغه دی ورځ باندې اعمال کیږي او نبی هم فرمایل چې زه غواړم چې ما الله تعالی عملونه داسې پیشي چې زه د روزي په حالت کې دا روزه ډیره قیمتي ده کنه رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیر او د جمرات پرې باندې روزه نیولا چې دا روزه ز الله ته ما عملونه پیش شي او زه په روزي په حالت کې دا ډیر قیمتي حالت ده الحمدلله مو باندې روزه قریبه ده ان شاء الله دې مون اعمال منزله او برخیږي الکه روزدار منصدار ذکر بخیږي روزدار ذکر کوونکې نور نیک اعمال نو سره به یو صفات دا ذکر کیږي شر روزه هم دا نو نبی صلی الله علیه وسلم چې نفل کې بیا تاونه کې نشته دا د عرفه روزه او د محرم روزه دي ډېر نفلي روزه اسه روزه سړی نشي نو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي الا ان تطوع فرض روزه دا یوم یش دی او نفل بیا تا خپل خوخه ده او فذكر له الزکات رسول الله صلی الله علیه وسلم زکات ذکر کړو چې ګوره تا ته الله مال درکړې وی کال په باندې تیر شي نصاب ته ورسېږي بیا زکات درکړي نو دې صحابي ته وي هل علی غیرها اے د رسول سلام د دین علاوه ما باندې نبی محمد صلی الله الا ان تطوع زکات یو ځل ورکولې کته نفلی صدقه کوي نو دې هغه بیا لوی میدان دا مساجدو کې ورکوا یتیمانو ته ورکوا غریبانو ته ډیر ذریعہ د نفل او صدقو دی هغه بیا ورکوا نو دا حدیث چې کله دې صحابي واورید فادبر الرجل سړی روان شول د رسول الله صلی الله علیه وسلم او ځان سره سوي والله لا ازيد ولا هذا ولا انقص قسم مې د پالاوي په دې کې ونه کمای کوم نه بزیاتای د خدا خبر وکړه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل افلح ان صدقا کدا سړی په خپل خبرې رښتینی وینو د کامیاب شو دا کامیابی ده چې سړی مونږږي روزونه سي زکات ورکړي افلح ان صدقا یو روایت کې رسول الله فرمایل دخل الجنه ان صدقا دا سړی جنت ته داخل شول یعنی دا صدا چې دای ګرځي په زمکه باندې خدای دې اعمال د اول نسل کې جنت کې بس داخل شو دومره عظیم اعمال هغه کې دا روزه شوه نورورا روزه چې دا ډیر عظیم الشان ده د الله رب العالمین نه سوال کول همت کول چې په دې روزه کې ځان په الله باندې وبخو داسې اعمال او داسې روزه تیر کو چې د الله رب العالمین د مغفرت سبب جوړ شي ما او تعالی پاره کني رمضان لاړ په دنیا کې مونږ باندې ډېر رمضانونه تیر شول خو کم از کم چې زو ته پزان کې
تبدیلی محسوس کو سلف صالحین ووی چې د انسان ټول کال بنا ده پر رمضان باندې کدی رمضان کې د خپل ځان اصلاح وکړه کوشش وکړل ګناهونو نه ځان ول کال به دغه محفوظ تیریږي او کنه رمضان هم د نور میاشتو بزانې سړی نور ګناهونو کوي رمضان کې معاصی کوي کال به دغه بے خوند بیا وي او ورونو د روزي نیول خو لکه څومره عظیم عمل ده د روزي پر خودل لوی خساره ده لوی نقصان ده حدیث د ابن خزیمه او ابن حبان ذکر کړی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي زو دوما نو پدې کې یو دو ملائکه راغلل دا یاد وساتو د انبیاء علیهم السلام خوبونه دا دلیل وي نبی چې خوب وویني کنه ما تو خوب تایید کېدل شي دلیل نشي کېدل زګه زاو ته ارث وینو انبیاء علیهم السلام دا رسول زکه دا وجوا چې ابراهيم عليه السلام ویني په خوب کې چې خپل بچي ذبح کوما او چاړې سبا ته راخصه زه ته داس نشو کولای چې خوب کې وینو چې راځوي لاله سبا مو چاړه راخصه چې بس خوب کې ویل دي کنه او ابراهيم عليه السلام اسماعیل عليه السلام ته ویلو اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى بچي خوب کې وینم چې تازه وکوم تا سره دا هغه څوې هغه دا ونه چې ابا نو دا خوب ده کنه خوب توی خو ارسان کې نه غتوي یا ابت فعل ما تؤمر ستجدون ان شاء الله من الصابرين بابا جانا او کچ سره ته امر کی امر معنا دا دلیل دا ستجدون ان شاء الله ما متعلق تکلیف بما توي مړی بده ماوي چاړه به تاوي پلارا ستجدون ان شاء الله من الصابرين ان شاء الله ما به صبر نه کوم زه صبر کوم بده بهر صورت رسول الله فرمایي او دو ملائکه راغلو د دې لاسونو نه ونی ولا روان کړ یو غرته بوتلم او راته چې اسعد په دې غره باندې برخه نبی صلی الله فرمایي چې ما ته وی چې لا اوتیخو دا ډېر سخت غر ده ډېر مشکل غر ده په دې غره نشم خدله ملائکه راته وی چې ان سنسهله لك تبه باندې ورخه مونږ ته اسانه مونږ ته سہولت پیدا وکړ رسول الله فرمایي چې د غر سر ته ورسېدم سخت چغې سخت وازونه او کوکار دامه واوریدلې نو د ملائکو نه مې تاسو کو چې ما هذه الاصوات اے ملائکو دا سخت وازونه دا چغې د څه دي نو ورته وي چې هاذا عواء اهل النار دا د جهنم یانو چغې دي ورونه دنیا کې یو سړي باندې اور واچو دا به څومره چغې وایي معمولی تکلیف انسان راشي انسان څومره چغې وایي بیا الله دې مو تاسو حفاظت وکړي الله نه پناه غواړو د الله په لوی ذات باندې د جهنم اور آیت به انسان څومره چغې وایي وهم یستریخون فیها الله فرمایي سوره فاتحه کې دوی بچغې وایي بل درک نشتا بل غنشتا ځان ته خیری کوي چې الله ما مړ کې یا الله ما مر کې مرګ را باندې راولې رنگ کارو نو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل چې ملائکه راته وي چې هاذا اواو اهل النار دا دې اور والا چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې بیا مخکې روان شو نو یو خلک مې څولې دي څه انسانان مې ولیدلو معلقین بعراقیبهم الٹا راویزانو مشققتن اشداقهم دا وخی چې دا غوښیو چیرلی شویو او تسیل اشداقهم دما وینه تر روانه وی الٹا راویزانو الله اکبر ما ملائکه نه تاسو کو چې من هاولای دا کوم خلک دي دوی سخطا کړي وا نبی صلی فرمایل چې ما ته ویل شو الذين يفطرون قبل تحلة صومهم دا هغه بد نصیب انسانانو چې دنیا کې به روزي خوړل الله اکبر الله حکم دې روغ رمټو قوت او بدن کې طاقت خود روزه نه نیوله روزه خور ودا غربي په حالت کې د باندې روزه حلال نه وکړه اے روټي او چای او داش نه به راوخستو هغه وخور ماسپخین به نور بخو د روزي ماتول وخت بنو او د خوراکونه کول
دا الله رب العالمین نن په دې سزا کې کړی دی ولټای راوځان کړی دی وخی د سیرلی دی وینه ته نه بېږي دا نن دوی حالات د نورور روزنی ول یو لوی ثواب ده خو پر خودلې ګوره لوی خساره ده ما عرض کړو چې د روزې مسائل به ذکر کوو اولینه شورونه مخکې جمعې کې بیان کړو نیت ضروری ده د روزې لپاره اهمیت نیت لري ځکه ابو داود کې روایت ده حفصه رضی الله عنها تاسو مور هغه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له چا چې سحر راغتون مخکې د روزې نیت نه کړ د روزه نشته خو بهر سره ورونو په دې خله باندې نیت وایل دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابهونو ثابت نه نیت څه ته ویل شي زړه قصد او اراده ته ان شاء الله دا قصد د جزاء او تماسختن قیام الليل یا تراویح بیا د شپې پښمنی ته راپور دا د خوراک ټیم خو نه ویګره همو تاسو په دې نیت باندې کوو چې موږ سحر ته روزه نه دا نیت ده اراده د قصد چې زه روزه نه سم دغه ته نیت ویل شي دغه نیت دا کافی ده او دا چې مشهور ده و بصوم غد نویت من شهر رمضان په دې رډوانو کې ویل شي دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام او د دې تر دې چې امامانو نه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه امام مالک رحمه الله نور ائمهونه چانه دا ثابت ده دا وساس چا جوړ کړی دا خو بس د زړه اراده او قصد دا پکاره اولینه شنیت دا او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي انما الاعمال بالنیات د عملونو ټول دار مدار په نیت باندې نیت اهم شی ده د هر عبادت د پاره رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من صلى يرائي فقد اشرك چا چې د ریا لپاره مونږ کو د شرک وکړ من صام ریا يرائي چا چې د ریا لپاره روزه ونیو روزه بنسو صرف د الله لپاره فقد اشرك ومن تصدق يرائي چا چې صدقه وکړه او څه لپاره خلکو د ځان خي فقد اشرك د شرک وکړ نو نیت دا اهمیت لري ډېر نیت باندې ځان پوهو بیا دویم شی چې دا غي مون سره اولنا روزه دی هغه نیت نه بعد شروع کیږي هغه د پښمنی خوراک ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي تسحروا امام امت تاسو پښمنی کوو د پښمنی خوراک کوو فإن فی السحور برکت د پښمنی په خوراک کې برکت ده برکت ده یو خو د ټولو نه غټ برکت به څه ده ثواب حاصل ول دا ټولو نه غټ برکت ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت او اقتدا ده او د ټولو نه غټ ده چې انسان ته الله رب العالمین په دبانې رحمتونه را لګي ملائکه ته دعاګانې غواړي چې څوک پښمنی ته راپورته امام احمد رحمه الله روایت ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ما امته تاسو پښمنی کوئ ځکه د پښمنی د خوراک د ټول برکت ده بیا بعض انسانان دا سوي هغه خوراک څخه نشي کولای یاره بالکل موږ ستیریږي نه نو رسول الله فرمایي ولو ان یجرع جرعه من ماء کچیرته یو ګوټو بوي دا د تیریږي دا به خدام بس برکت ده او برکت خو به دام دورونو چې ګوره په دې کوجه کې تاسو ګورو چې موږ سحر خوراک وکړو بیا غرمه کوو داګه نه مخ کې کړه په لاسو بجو کې کوو بیا د ماسپخینم په کې څه ملاو شي مازی ګرم په کې ته مخام کوو او بیا ګوره مخام خلک وي یاره موږ وګیو او دا پښمنی خوراک لک خوراک سره وکړي او الله پکې دومره برکت اچوي چې هغه 4-15 غنټې روزه ده او بس پندې باندې انسان تیروي دا برکتی کار ده حدیث کې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم یو کرس صحابه د پښمنی خوراک ته راوتو وای فرمایل حلم الى الغداء المبارک برکتی خوراک ته راشو دا برکتونه دي او نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي ان الله وملائکته یصلون علی المتسحرین الله رب العالمین بخپلا دی الله ملائکه چې څوک پښمنی کوي دوی باندې رحمتونه را لګي دعاګانې وي ته غواړي ملائک دعا غواړي الله رحمتونه را لګي هغه چاته چې څوک پښمنی ته راپور ده او برکات دام دي انسان خو یو کړه چیرته وي کنه چې استغفر الله یو 2 رکعات منځ خو به وږي کنه لک تلاوت به وږي نو دا ټول برکات د پښمنی دی وجه نه
بیا ورونو د پښمنی متعلق دا یو خبره یاد ساتو کله کله سړی په لاس کې لوخه لاس کې وي د کې اذان وشي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ایمون دین آسان دا او دا ډیر خاصه دا نبی هم فرمایي اذا سمع النداء احدكم کله چې یو کس تاسو نه د اذان आवाज واوري والاناء فی یده لوغه پلاس مثال جام د پلاس کې دا چایو پیالی د پلاس کې دا نبی هم فرمایي فلا یضعه ندی کیږي حتا یقضی حاجته منه تر دې چې خپل حاجت ته پورا کا پیالی د لاس کې د اذان شروع ده اوس کا خیر ده او بده په لاس کې جام دا اذان شروع شو خیر نبی هم فرمایي حاجت ته پورا کا ځکه دا دین آسان دا الله قران کې مونږ ته فرمایلی دی یرید الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر الله پتا سو سنته غواړي الله پتا سو باندې تنگسیا نه غواړي نورورا دا دې پښمنی کې دا خوراک دي دویم شی بیا دې متعلق دی روجه ماتول نو روجو ماتولو کې نبی صلی الله علیه وسلم درې علامې خودلې دي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اذا اقبل الليل من ها هنا وادبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد افطر الصائم درې علامې چې موجود شي رسول الله فرمایي شپه دغه طرف نه راوخیږي او ورځ دغه طرف نه شاکی وغربت الشمس دریم دا چې نورم ډوب شي نو فقط افطر الصائم روزدار دی روزمات دیګو دا خبره یا ساتو کله کله سړی اوس مثال په خبر کې ته ایرپورټ کې په و بجې باندې روزماتي سړی جاز ته وګه ته جاز بر لاړل نو هغه ځای کې اوس په خبر کې ودی هغه په و بجې باندې روزما ده واځه کې په ونیو بجې باندې انور دی ویني د بروجه نه ماته وي ځکه دا انور نه دا غایب شوی دا دریم شرط هغه نه دا موجود شوی او رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فرمایله وغربت الشمس چې نور غایب شي نو بیا بروجه ماته وي دا یاد ساتل وکړي او دا ورونو په دې افطار کې جلدی کول دا د ټول انبیاء علیهم السلام سنت ده ابو عطیہ رحمه الله فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم زاد رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبی ته ز او مسروق دا دواړه تابعین دي مونږ دواړه لاړلو عائشہ رضی الله تعالی او ته مې چې یا مورې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دوه صحابه دي دواړه د خیر ډیر هرسناک دي په نیکۍ کې کمای په وکیم نشته ده خدایو په افطار کې تاخير کوي او رستواله کوي او یو تعجیل کوي بیړه کوي نو مانه ته پوښتنه کړه چې دا تعجیل او بیړه په روزماتي کې څوک کوي نو ما وته چې عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه وای فرمایل هکذا صنع رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم عمل داو چې روزماتي کې تعجیل کول رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا یزال الناس بخير ما عجل الفطر خلق به تر هغه پورې په خیر باندې وي چې څو پورې دوی پروژې ماتولو کې تلوار کوي